वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताब अंज़लनाहु इलैका लितुखरिज अन्नास मिनल ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। وأيضا قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل الله أجمعين. الله رب العالمين دې زموږ استاد ته ما ولي معاشي او ګناهګار بنده د الله دې وتراویح کوي د الله او تاسو ته د دې हमारी जबान को तैयारी मुबारक एक बरकती वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंद अल्लाह हक दे कई बड़े आला फरमान बनी खुश नसीब हमारा खलक दी कि बदा से महफिल और मजालिस की शिरकत की और अल्लाह द रहमत मुस्तहिक कर दी ډېر بداسي چې ټولو کې بداسي دا په موږ نه وایو دا د الله په موږ باندې یو لوی احسان دی چې الله توفیق راکړي ټول ته راوړي د دې توفیق راکړي چې الله خپل کتاب ته ودرولي څوک په له بلای کې اخلي څوک په ستو په ستو اخلي دا د الله سبحانه و تعالی ډېر شکر دی دا عمر دې تیریږي ډېر قومونو والا خلک دلته ناست دي ډېر کال ډېر افراد او اشخاص دې دنیا نه لاړه خو نن موږ نه ګورو زموږ هم دغسې ورپسې تګ دی په یو بهانه او په بله بهانه باندې د الله حضور ته ورغلو نیکبخته هغه انسان دی چې د الله رب العالمین کتاب راواخلي او د الله کتاب د خپلې سینې پورې ونیسي دا الله په کتاب باندې تمسک او منګولې ولګي دا الله د کتاب سره ربط او تعلق پیدا کی دا الله په کتاب کې تدبر او تفکر او سوچ کوي چې الله ماته دا کتاب د څه لپاره لګړي دا دومره عظیم کتاب چې الله دې دنیا ته راوړي او څومره لوی لوی قومونو کې دې کتاب انقلاب راوست چې هغه خلکو به ځانونو ته ځان وي او چاته به سر نه ټیټو خدا الله دی کتاب ته دوی سر ټیټ کو الله د دې فضلونو کې انقلاب راوست داسې قومونه او داسې خلک چې په هغې باندې حکومت کول دا ډېر مشکل و لیکن د قرآن کریم د اعجاز او د قرآن کریم د فصاحت او د بلاغت د وجې نه الله رب العالمین د اقوامو ته شرح صدر نصیب کړ الله د دوی سینې د قرآن د دین د خدمت او د زده کړې دپاره خلاص کړي دا هغه خلک چې د جهالت نه ډک خلک د شرک نه ډک خلک ول د ګمراهۍ نه ډک خلک ول دې کور پېژندل او دې ورور پېژندله دې ورور پېژنده او دې بل عزیز پېژنده په ګمراهۍ او په شرکیات او بدعاتو کې اخته خلک ول دغه ښکلی رڼا او چراغ او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې خلکو کې یو عظیم انقلاب راغی. قرآن څنګه کتاب
او دا الله د څه لپاره رالیږلی دی او چا چې په دې باندې عمل وکړ نو الله کوم مقام ورکوي او کوم شخص چې د قرآن ته په دې خپلې سینې کې ځای ورکړه الله هغه کوم مقام ورکوي. مختصرې خبرې درته کوم ځکه وخت نه الحمدلله تاسې کار چیرې موضوع داسې نه کوئ خو ډېر دوستان لرې ځای نه راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله نبی مکہ مکرمہ کی دا اللہ دا کتاب تلاوت کی مکہ والا دا مکی مشران چکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا معجز و فصیح و بلیغ کلام اوری دا خودیر و نشنا کلام دا من کے شعراء استدی فصحاب و رغارہ کی استدی ومن دا دین عاجز ایو بظاہرہ خلق ته به امداوي ګورې د دې شخص تابعداري ونه کړي او نه د کلام واوري دی به د شپې څه کول. تفسیر خازن او مظهري قاضي محمد ثناء الله باندې پتی رحم الله مبارک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک ته د شپې ابو جهل او سفیان او اخنس ابن شریق دا په پټه یو بل خبر نه ول په پټه براتل او د نبی صلی الله علیه وسلم کور مبارک سره بدرېدل د الله کتاب به اورېدل. دې شپې راغلي یو د بل نه دی خبر. ابو جهل راغلی دی پټ ولاړ دی یو ځای او اخنس ابن شریق راغلی دی او ابو سفیان راغلی دی ولاړ دی پټ. سهار پوری د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا مبارک کلام چرانا ایشوار سڑے اسے کی سڑے ہوزے تریوڑا سڑے ہوزے کی ابو سفیان ابو جہل دلوی سنگر آگلے ویدی دا پر آگلے ہم چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کمی بے بلکرز و مقصد دیری و عجیب کلام دے. ابو جہل ابو سفیان دلوی ویدتا سنگر آگلے وی قسم بالله چې زم دم دی غرض او مقصد د پاره راغلی وم چې د الله دا کتاب د دې خولې نه واورم. اخنس بن شریق وی والله زم دې د پاره راغلی چې دا معجز او فصیح او بلیغ کتاب د دې نه واورم. ولې قوم خبر نشي ولې که قوم خبر شو قوم به راځي هغوی به هم غوږ دي او زمونږ نه به لاس واخلي زمونږ مشري او سرداري دا څه به کېږي. وګوري عهد کوو چې بیا به سبا شپې ته نه راځو. درې واړه به دا عهد کوو چې بیا به سبا شپې ته نه راځو. وی عهد دی وی شپه راغله دویمه اوس یو وایي چې یاره عهد خو مو کړی دی. زه ابو سفیان وایي چې ابو جهل به هم نه راشي اخنس به هم نه راځي او ابو جهل داسې وایي چې زه ابو سفیان به نه راځي او اخنس به نه راځي او اخنس داسې وایي چې زه ابو جهل به هم نه راځي ابو سفیان به هم نه راځي. زه په پټه باندې چې دا کلام اورو دې کې ډېر خوند درېیمه شپه بیا یو په بله په پټه او بیا درېږي او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سهار بیا په کوڅه کې یو ځای هلکه مونږ خو عهد کړی و که مونږ خو عهد کړی و چې بیا به نه راځو او بیا دا راغلو. یاره ډېر خوند پکې ډېر خوند پکې ډېر یو اشنا او مؤثر کلام دی. ګورې قوم خبر بیا عهد کوي چې یاره بیا به نه راځو. په درېیمه شپه باندې بیا په همدغه طریقه باندې په پټه راځي او بیا د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه کلام درېیمه ورځ بیا سره یو ځای کېږي خو بیا عهد کوي چې بیا به نه راځو. قوم رانه خبر شو که نه نو بیا به موږ ته ډېر مشکلات وو. سهار ابو سفیان امسا په لاس کې د ابو جهل یاره تا هم دا درې شپې دا کلام واورېد او ما هم واورېد څنګه پوه شو ورباندې که نه ابو جهل ورته وایي قسم دې ډېر ناشنا خوند دی ډېر خوند دی په دې کلام. موږ د خپلو شاعرانو کلام هم اورېدلی د هغې نظمونه مو اورېدلي لیکن دې کې ډېر ناشنا وایي دا راځه ایمان پر راوړو
راځه چې ایمان راوړو وینا ایمان نه راوړو پدې پیو چې دا الله نبی ده پدې پیو چې دا برحق پیغمبر لیکن کې ایمان وراول نو بیا موږ سرداری او مشری را نه لمنځه دا تعصب د وجنه د عناد د وجنه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې کو چې دا یو معجز کلام دا په دنیا کې یو انقلاب راولي دا د خلکو په زړونو کې انقلاب راولي هغه تور شپه کې دا درې واړه تل او د محمد رسول الله علیه السلام دا معجز او فصیح کلام تاسو نه کلام دې قرآن ته به د قدر مستقو دا کوم ځای نه علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي الاتقان فی علوم القرآن نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نه پوښتنه وکړه وای جبرائیل ته چې کله ماته د الله کلام راوړي وحی راته راوړي په کوم هیئت او کومه طریقه باندې راځي وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو که یو آیات د الله د جانب نه تا ته راوړم نو په اسمان کې یو زلزله راشي او دې سره په زرګونو فرشتې نازلېږي او زه دا وحی په تا باندې نازلېږي دا داسې یو عظیم کتاب نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د مدینې منورې نه خلک راغلي وو دې ته دعوت ورکړه بیعة العقبة دې ته چې دعوت ورکړو په دې کې 10 نفر ایمان راوړل دې راغله مدینې منورې ته او دې سره د مبلغ په صفت باندې حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه سره خبر اسلام احکام داسې دعوت ورکړه دې چې کله اتلار خلق دې اسلام دعوت ورکړي دی وجه یو سوال نه راځي د اسلام اولین مبلغ په مدینه منوره کې رسول حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دې ناس دي اصحاب ابن زراره رضی الله عنه مبارک راغلي او ایمان راوړل دې ټول خپل کې ناس دي په مدینه منوره کې دوه سرداران اسید ابن حضیر او سعد ابن معاذ دې وخت راځي ایمان نه راوړل دې خبر شو چې زمونږ دې کلي ته یو نوی کس راغلی ده او خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي خلک د دین نه اړوي سعد ابن معاذ حسین ابن حضیر ته ویل پیدا سعد ابن زراره په زما د خاله زوی دی د خپلولۍ د وجې نه زه ورته څه نشم ویلی ته ورشه ورته وایې چې ځه او دا کوم کس چې راغلی د اسلام دعوت خلکو ته ورکوي دا هم دې ځای نه وشړه دلته پرېنه حسین ابن حضیر چې کله راغی او دې سره په دې مجلس کې کېناست نیزه ورسره دې په ځمکه ووهله داسې خښه کړه او په ډېره قهرجنه لهجه ورته وایي وایي ته چا دلته دعوت کړی چا راوستی دلته مصعب ابن عمیر ته وایي زمونږ د دې کلي نه به نه به یې دین دلته راوړی مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مبارک ورته فرمایي وایي څنګه مهرباني وکړه ما سره یو دوه خبرې او زه تا ته یو کلام وایم که دا کلام دې خوښ شو نو کېنه زما په دې مجلس کې او که کلام دې خوښ نه شو خیر دی ښه حضور په چا باندې دا کلام نه منم دا خو د ډېره د انصاف خبره وه که ستا کلام دې خوښ شو خو ډېر خوښ نه شو مجلس کې چې کېناست او د الله د کتاب آیتونه یې ورته ښودل اصل دی د الله په کتاب کې دومره خوند دی که نه والله که په یو شي کې دومره خوند دی لکه دا او که د حقیقت په سترګو مونږ ورته وکړو او مونږ یې ووایو سوچ پکې وکړو فکر پکې وکړو د الله د کتاب آیاتونه ورته شروع کړه د ده د سترګو نه اوښکې روانې دي هغه کس په دې خاطر راغلی دی چې دی د مدینې منورې نه وشړي چې خلکو ته د اسلام دعوت ورنکړي لیکن په ده کې داسې یو عظیم انقلاب راوست چې مخکې په کوم حال کې و هغه حالات یې ټول ورته بدل کړل دی قرآن مصعب ابن عمیر ته څه وایي یاره ستاسو په دې کلام کې خو ډېر ښکلی اثر دی خو دا راته وایي چې دا ستاسې په دې دین کې کس داخلېږي اصول او طریقې څه شي ما ته خو دې کتاب ډېر خوند راکړ زه خو په دې په لوستلو نه مړېږم مهرباني وکړه په سلو کوو یا دوه رکعته لمونځ وکړه ځان پاک او کلمې یې وویلې دې ته ویلې چې یاره د کلي یو بل مشر دی که هغه اسلام قبول کړي نو بلا ډېر خلک به ورسره مسلمانان شي دې بېرته را روان سعد ابن معاذ جلیل القدر صحابي دی دې چې را روان دی حسین ابن حضیر هغه رنګ یې نه مخکې چې په کوم حال کې تللی او هغه حالات ټول چې
چراغ او د صاحب بن معاذ د شکل د دې وکړل نو مشرکین ور سره راس یاره دا حسین ابن حذیر چې مات شي د بار لګلو کنه اوس چې د رنگ د کورم هغه کس نه دی پاتې په د باندې لکه چې اثر کړو چې کیناس صاحب ابن معاذ ورته وی څه طریقه وا دی ورته وی والله ما د هر چا کلام اوریدل د هر چا خبرې مې اوریدلې دي لیکن دومره مؤثر معجز فصیح بلیغ کتاب ما په دنیا کې نه دی لیدلی او نه مې اورېدلی لکه څنګه کوم کتاب چې الله په محمد رسول الله علیه السلام او ما پکې ایمان راوړی دی ستا په ما کې یو انقلاب راوست زما د زړه دنیا یې بلکل بدله کړه او ما د شرکیاتو د هر څه ټولو نه مې توبه وویسته او ما د اسلام ښکلی دین دلته ډېره سخته غوسه وه او دی م راروان دی زه ورسره پوره ورسره چې دا کس زه وشړم چې راغی کېناست نو همغه خبرې ده م ورته وکړه چې ته چا دلته راوستی دې کلي له دلته تا نه پرېږدو دې مبارک ورته ویل زه یو کلام درته وایم که خوند دې درکړه درته کښېنه زموږ سره په دې مجلس کې او که خوند دې در نه کړه بس ډېره د انصاف خبره دې وکړه کښېناست ویې ته ووایه ما ته دا کلام د الله کتاب یې ورته شروع او د ده د سترګو نه دومره اثر یې په ده باندې وکړو دومره یو عظیم انقلاب یې په ده کې راوست چې دی په دقه مجلس کې وایي لا اله الا الله قوم ته راغی قوم ته څه وایي قوم ته وایي ای زما قومه ستاسې د سړیو د ښځو خبرې په ما باندې حرامې دي چې تر څو تاسې په الله او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ایمان راوړئ ما یو ډېر ښکلی کلام واورېد یو ډېر نشنا کلام مې واورېد چې زما په زړه باندې ډېر یو عجیب اثر تمام قوم راځي هغې ایمان او اسلام نو قرآن دا د الله هغه کتاب دی چې دا د انسانانو په زړونو کې یو انقلاب راوست هغه خلک چې هغوی به ځان ته ځان ویل او په شرک او په کفر کې اخته ول هغې د لا اله الا الله محمد رسول الله په رنګ باندې بد هغې ته اسلام ورښود هغې ته یې خپل ولي ورښودله هغې ته یې ژوند ورښود هغې ته یې همسایهتوب ورښود هغې ته یې اخلاق ورښود هغې ته یې انسانیت ورښود هغې ته یې ورورګلي ورښودله چې څنګه به ژوند کوئ څنګه به په دنیا کې تاسې معیشت کوئ یو بل سره به څنګه تاسې تعلق ساتئ واحد د الله دا کتاب دی چې موږ د دنیا زما عزتمنو د الله د کتاب سره نبي علیه السلام فرمایي دا د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی زما وینا نه ده د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دا مبارک وینا پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا د نبی علیہ السلام وینا وایي درې کسان دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې هغې ته سپک نه ګوري مګر منافق ورته ګوري منافق ورته سپک ګوري یو په هغې کې څوک دی امام مقسط عادل بادشاه عادل بادشاہ منصف بادشاہ ته چې سپک څوک ګوري هغه منافق دویم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي والشیبة فی الاسلام بل هغه انسان چې خپله ږیره په اسلام کې سپینه کړي او د الله او د الله د رسول احکام یې په ځان تطبیق کړي مسلمان وي دی مؤمن وي دی هغه ته که څوک سپک ګوري نبی علیه السلام فرمایي دا منافق دریم وحامل القرآن القرآن حافظ ته که چا سپک وکتل محمد رسول الله علیه السلام فرمایي دا منافق پیغمبر علیه السلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل زما په امت کې دوه ډلې ډېرې د عزت ډلې دي اوس خو موږ هغه کس ته به ډېر عزت کوو چې مالداري ډېره ولري پیسې ډېرې ولري بلډینګونه ډېر ولري موږ وایو چې یاره دا کس ډېر عزت کوي لیکن د الله په نسبت باندې عزتمن هغه کس دی نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې هغه د قرآن نافظ قرآن ته ځای ورکړی په دې خپله سینه کې و اصحاب اللیل د شپې راوچتېږي د الله عبادت او بندګي کې دا د خدای په نسبت باندې ډېر د الله ته ډېر قدر لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ان لله اهلین من الناس خدای خاص اهل صحابه ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل لله عز وجل اهل ایا خدای اهل لري خدای خو اهل لري نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک فرمایي اهل الله حملة القرآن د خدای اهل هغه د قرآن حافظان
دې کلام امام احمد ابن حنبل رحمه الله الله خوب کې ولید او بیا ورته لري الله ته په څه شي باندې ډېر خوشاله کوم عمل باندې ډېر خوشاله رب العالمین ورته فرمایي زه د خپل کتاب په تلاوت د خپل کتاب په لوستلو باندې ډېر خوشالېږم امام احمد بن حنبل رحمه الله بیا ورته فرمایي یا الله بفهم او بغیر فهم یا الله که څوک په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي که ستا د کتاب تلاوت کې ته پرې خوشحالېږي الله ورته وفرمایي که څوک په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي چې زما د کتاب تلاوت کې زه پرې ډېر خوشحالېږم الله دې موږ ته توفیق نصیب کړي خدای دې دې کتاب سره ربط پیدا کړو د الله دې کتاب سره تعلق پیدا کړو خپلو بچو باندې ووایو په خپل کور کې دا رایج کړو زموږ کامیابي د الله په دې کتاب کې او الله دې دې کتاب په فضل او په برکت باندې او د دې مبارک شپو په خاطر باندې زموږ په دې عزیز وطن کې خدای امن راوړي الله دې په صلح راوړي او الله دې موږ تاسو د امراض روحي جسمي ظاهري باطنونه دې الله موږ تاسو ټول وساتي الله دې موږ په رحمت او توفیق نصیب کړي دعا کو د شریف وای وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بقرينة القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والفترات من الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم